ولی دے سلطان الاولیاء، یو عالم دے قاضی ضیاء الدین. دا عالم کار دا دے چی چرتا رباب یا داب وغیرہ غگیگی بد دے ورپسی وئی. دا عالم کار دا دے. سلطان الاولیاء مجلس کے بچرتا رباب مباب غگے دا. بحر العلوم لکلی دی کانا مولانا روم یسمع ربابا. او سسنا چی تاسم پر ربابونو شروع کئی. مولانا رومو سلطان الاولیاء مجلس کے رباب غگیگی. قاضی ضیاء الدین وی دو پلیت او مردار مرگرو تاوی رازی واللہ کے پریدم ورغلے دے مجلس تا ورننوتے دے او پی ور ٹوپ کری چی ور ٹوپ کری دی. سلطان الاولیاء پتی ازمک رئیشتے بیا چی او سبال بیا ورغلے دے بیا ایرانی ولے دے دے ازمکی ویشتے دے. بلا ورز بیا ورغلے دے رباب غگیگی بیا ایرانی ولے دے ازمکی ویشتے دے. پسلورم ورز چی ورغلے دے نو قاضی ضیاء الدین دیر کوششو کو خو سلطان الاولیاء پزمک رونویشتے. واپس راغے مرگرو تیوی دا مردار زدب سر بگورم دادی دادی. چراغ مریدان ورتوی صاحب خبر دادا چې دا دو ځله خو دې راوویشتو دا په دریم ځل دې ولې راونهویشتو. وی پرېږدی یې وی نه حل به وی وی نه مې پرېږدی وی نه وی سلطان الاولیاء چې په ړومبي ځل پاسېده او د باندې حال راغی نو زه چې ورپسې ورپاسېدم د روح اول اسمان ته پرواز کړو. نو اول اسمان پورې زما رسیم کېدا رومي نیو د دې ځمکې مې ویشت. په دویم ورځ چې دی بیا پاسېده او زه ورپسې ورپاسېدم نو د روح سدرة المنتهى ته رسېدلی. نو هغه ځای پورې رسۍ زمام کېدا رومي نیو د دې ځمکې مې ویشت. په دا دریم ځل چې دی پاسېده د روح د سدرة المنتهى نم پرواز مخکې کړی. زه چې ورپسې ورالم راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نه شي. عزیزانو د شریعت دا عالم دی او د بزرګۍ دا عالم دی. خبر راغی چې قاضی ضیاء الدین بیمار دی سخت بیمار. سلطان الاولیاء سړی ورولېږلو چې ورته ووایه چې زه ستا تپوس ته راځم. کړی ورسره پرزون دي کافر او مرتد ورته ویلي دي او جواب ورولېږلو چې زه ستا تپوس ته راځم. زمونږ دې پوس پرې کړي قوم ته وګورئ مونږ به داسې وکړو چا سره چې ما پرزونې کړي زه به د هغه تپوس ته لاړ شم. لاړ به شئ تاسو دا شیخان صاحبان بزرگان نیکان چې چا ستا نامه بیا اودس اخیستي او هغه بیماري ته به تپوس ته ورشي. بزرګ ولایت او بزرګي دې ته وایي. سلطان الاولیاء تپوس ته راځي. قاضي ضیاء الدین ورته وایي چې ورته ووایا چې زما د نزع حالت ته زه مړ کېږم او په دې وخت کې زه د دې بدعتي مخ نه ګورم. قاضي ضیاء الدین ته چې دا سوال جواب ورولېږلو سلطان الاولیاء ته نو هغه جواب راولېږلو چې زه دومره بې ادبه نه یم په خدای مې دې قسمي چې ستا کور ته د تلو اراده مې وکړه نو د ټولو بدعاتو نه مې توبه ویستله خو ما خپل تپوس ته پرېږدم. قاضي ضیاء الدین ته چې دا خبر ورغی چې توبه یې ویستې ده وی او صاحب نو قاضي ضیاء الدین خپل پټکی ورکو وی د دروازې نه تر ما پورې زما دا پټکی وغوړوئ او سلطان الاولیاء ته وایي چې په دې خپې ږده او ماله راشه. عزیزانو د اخلاقو دا عالمو د حقانیت دا عالمو د ولایت او د بزرګۍ بیا دا عالمو. تاسو خیال راغی زما عزیزان
قرآن کی راضی یمحو اللہ څنګه ده یمحو اللہ ما یشاء یمحو اللہ ما یشاء د دې په ضمن کې مولانا ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی مجدد الفسانی بچیو یو عالم دی مولانا طاهر نامه د داغه بچو ته سبق خي مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې ناشته په مراقبه کې په لوح محفوظ نظر پریوته سګوري په لوح محفوظ چې دا مولانا طاهر چې د ما د بچو استاد دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکلی شوی دی شقی معنا بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر خپه شو چې دا خو زما د بچو استاد دی عالم دی خدای دا به اوس کیږي مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې ما ته را یاد شو چې د نیکانو په دعا باندې تقدیر معلق رد کیږي تقدیر دو قسمه ده یو تقدیر مبرم ده او یو تقدیر معلق ده تقدیر مبرم ده هیچا په کوشش نه رد کیږي او تقدیر معلق چې ده دا اولیاء په دعا رد کیږي ما خبرو پوهیږي استاد تقدیر به څه پیژنې کاکا خپنه شي تاسو پوه شئ تقدیر مونږ خو خپنه شي هغه د غرونه یو په قبر کې ته ملائکو تاسو کوي من ربک هغه ویل ها و من ربک څو رب کې یو قب ډوډۍ بنئ چرتا وګه ما اوس تقدیر مبرم په جندلو پارا تقدیر معلق په جندلو د پارا لو علم پکار دے محنت پکار دے او جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودار ټوکی دی د مینې داوا څنګه کوي چې په مخ کې دی و خلارې نه دي جوړې کړي او ته چې خوب کړي تر سحر تمل کړي د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی کو قید مہرو یانو ته چې خوب کړي تر سحر د طالبان ووري تروم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللؤالي فمن رام العلا من غير قد اضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لاجل رضاك يا مولى الموالي علو الكعبه چپکا علو الكعبه بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي علو الكعبه بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي دا د دې ترجمه ده چې ته چې خوب کړې تر سحر تمل کړې د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی کو قید مہرو یانو و تو کلا ځان سنبھال کر روانی گزی کاروانا تو کلا ځان سنبھال کر روانی گزی کاروانا فلک د هجر ما خپل رضا تن پریدي فلک د هجر ما ظالم همې وਹੀ
हो मी जड़ा तन प्रीदी हाँ जालिम हूं मैं वही हो मी जड़ा तन प्रीदी हाँ मजनून में आलम बोली मासो ख्वातन प्रीदी हाँ चिदाबा खपल नहीं नु नेग बन कीगे तसो पोइश वही चिदाबा खपल नहीं अबा खपल ही दिया डाटा करजा अजीजान अर्ज में दाओ कि मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मुराकिबा की लौह महफूज में बिया अगतदा याद सूचिद बुजुर्गान पर दुआ तकदीर मुअल्लक रद की वही मां दुआगानी शुरू करे या अल्लाह दा सड़े खुडेर मेहनती दे आलिम दे दा स जमाना चे तेरा शुआ ब्या में चे पर लौह महफूज नजर प्रेवतो मां चौकत नो मौलाना ताहिर द शकी पजे सईद लिखले शे निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर दादा माना द मर्द मोमिन पर दुआ तकदीर बदले दल दागे मतलब दाद अजीजान मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ना तपो सुशुचिदा बाजी खबरी तो चिकाए नु दा किताब की निश्ता आगा वर्तल बचिया दा कसबी शीजून दा माना मख के दे बुजुर्गान हुए मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अगता यो इल्म च प कब्र की द मड़ी हाल मालूम की कि द 10 साल दे तो दे पोए गई यादा इल्म अगताओ यादा इल्म फिलहाल यो मौलाना अब्दुल महमूद साहब 161 सालों मरे दे यादा इल्म अगत मौलाना लाहौरी ना मौलाना शमसुलक अफगानी तपोसो को चिताप तकरीर की वैली दी चे लाहौरियों तुम्हारी खबरें मैं आग की तंदूरें देखता ओ लाहौरियों तुम्हारी खबरें मैं आग की तंदूरें देखता वे मावरते चे हजरत संग गोरे अफगानी साहब वेच माते वेच राजा टांगा के केनास्तो अधीरे तलाड़ू चादीरे तलाड़ू जमा पदे खिलास राख को माते वेच दे अधीरे तो गोरा वे चादीरे तने उकतो तो खुदा में दे कसमी चे हर खबर न दौर लंबे रावत बिया बाजार तरालू वेराते वेच अफगानी साहब एक और करिश्मा बता दूं पमखी ब्यारा तलाशो वालो वेलो गोरा दे खल्को था पो बाजार की चीजों गोरम सुख स्पीदी सुख पिशोगानी दी सुख खरदी सुख कचर दी सुख मेलुगान दी सुख गिदड़ान दी अजीजान बेनी ही दे तर्जुमा दा चिका जाहिर में द सड़ू दी जय सकड़मा कजाहिर में द सड़ू दी जय सकड़मा पमाना के द चार पायो प हिसाब यमा देखो गोरे स्पेचत हुई चिचावर तवेली नहीं होगा थी देता हुई क्या पिशोचत हुई चिपटा गर्जी गले कई खबर बमने कटवाई बेसाटी दी ठीक शो खर्चता हुई खर गद बदिम नहीं करे उड़ान दे बा चाकू हुई और उस तो बल्लता हुई दादी देखो गो रही मुंग सलाम अलैकुम वालेकुम संगाल दे खजा दे यही दासिक ना सलाम अलैकुम आइए आइए क्या हाल है बैठो कावा पिलावा ऐज़न तलाक
مرګره ته پچھاڼي اسم فلانا دوسی دیکھو وګورئ پښتانه شریف پښتانه مینګه پښتانه مینګه شرمېدل په صدر روډ ورشه مینګه پښتانه وګوره مینګه کوچی بازار کی مینګه پښتانه پښتانه شریف وګورئ ما ته یو خط راغلی ول پښتنو په ډرامې مکه وګوره ما ورته یو سړیو چې دې به ډېر وې خلکو ورته دا چې دې مو وایا ګوره مړکو دې هغه ورته کمی سرد تنه غوس کی چې دې وا بنوړم د چې دینه چې دې تاسو پوه شئ کمی سرد تنه غوس کی چې دې وا بنوړم د چې دینه چې دې که تاسو ما پرې خوئ چې تر سو ژوندې هم نه زبم سړی نه تاسو پښتانه پښتونو لوی مینه او محبت څه شی دی دو دوستان دي یو ته دلا دوسه ستا خزه داس الکه دا څوک دی دا زما جانی یار دی دا ستا جانی یار دی چې تا سره ستا په خزه کې شریک دی پوس پرې کړو بے غیرت شرمېدل دا ستا جانی یار دی دا د پښتنو لوی مینه ده یو بل تبه نو عزیزانو که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب مونږ داسې نه پلاره چې مونږ زو لطم وو دام کو ګنډېرایم جو سپینګيري راکی چی او داسې مات کړي او داسو چې په لاره روان دا زمونږ تهذیب دی دا مونږ د هغه پیغمبر د شفاعت تمه په قیامت کې کوو چې د چا قضا حاجت په زندګۍ کې چا نه ولیدل ابو داود وایي چې قضا حاجت تبه سردار کونین تلو نو ابعد دا معنا چې دومره لري بتلو چې چا به په نظر او لري بم چلاړو پنای بنوانو ال عربو کې دا واړو بوټي ډیر دي نو دی واړو بوټو ته په ګوته اشاره وکړه چې راشي مانه غیر چا پیر پنایو کوي نو دی بوټو به بیخ پورا منډه واله او سردار کونین نه به چپ پنایو قصیده برده والا وای کنه جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن تمشي اليه على ساق بلا قدمي محبوبه تاغه هستی چې ونه بوټو بدر ته بیخ پورا منډه والے زما عزیزانو دا زمون تهذیب دی دا زمون خبرې دي قران وای خبره چې کې قولوا للناس حسنا خوږی او خې خبرې وکړي مسلمان د پیغمبر د کارخانه سیمپل دی سیمپل د کومې کارخانه سیمپل چې خې داغه مال ډیر خرڅيږي د کومې کارخانه سیمپل چې خرابي داغه مال نه خرڅي نن زمونږ د اسلام د کارخانه سیمپل خراب یو سیمپل دی واوري یو سیمپل په ټوله دنیا کې پاټایم ډیر دیو چاټایم ډیر دیو منګیم ډیر دیو کوزیم ډیر یو ډلا دا چې هغه د مولانا الیاس رحمت الله علیه ایجاد چې هغه د تبلیغ والا ډلا دا والله نتلشم نه پکې ګرځېدې شم نه پکې بستر پوګه کولې شم کنه جی لیکن احب الصالحین ولست منهم احب الصالحین ولست منهم
لعل الله يرزقني صلاحا. دیکھو گورا تم راوسته روټیانې چرګان کبابونه خوراکونه نو دین دې راته ووایي نو ته ښه سړی شوې او دا راغلي بستره په اوږه دیچکه ورسره لوټه ورسره پیسې ورسره خپلې پخوا خپله کسکا په خپل ځمکه سملا په خپله بستره سملا اوبه چانه مه غواړه او ستا مالت ترازه چې د خدای دین مې راوړی دی دا خراب دی او دا روټي خلاص ښه دي واوره که شوقم کیږي چې زما شکل زما شان و شوکت دی د یو مسلمان شي زما د په خدای قسمی که د ډېر ډلې نه بله ډله خلي وګورئ نمونه وګورئ شکلونو ته وګورئ د صحابه او زمانه به درته رایاد شي نوجوان بله ورځ د بلوچستان یو وفد راغلی بی امتحانونه ورکړي دي او څلوېښت ورځې چیلې ورکړي دي او بلوچستان نه پېښور ته راغلي دي په جوماتونو کې استازو پراته دي او د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکړي واو ټولې خبرې زما وغورځوئ خدا یو ټکی مې یاد لرئ چې دې خلقو له وخت ورکوي مولانا الیاس رحمت الله علیه چې و مولانا عبدالمعبود صاحب سره یو ځای پاتې شوی و داغه د تقوا او د بزرګۍ دا عالمو مولانا عبدالمعبود راته وی طالب چرته په مسواک په پوزه داسې د سبق په ټیم کې والیو داغه پوزه وینې شوی وه نو طالب پسې جومات ته ورغی ګیره وله ونیوه او معافي تې وغوښته وی ما پسې راغی جړلې راته وی چې طالب رانه په مسواک په پوزه خوږ شوی دی نو په دې مې پوه که چې خدای به ما معاف هم کیو که نه د دغه تقوا او د بزرګۍ برکت دی نن وګوره روسیانو له د خدای دین چا وړی دی چا وړی چین له د دین خدای دین چا وړی امریکې له چا وړی په لندن کې د تبلیغ اجتماع څوک کوي دنیا کې خو راته وښایئ ما راوړی چې روسته د خدای د دین پیشکش کړي روسته او بیا په کم چل تلی دي او بیا په کم چین کې چې په کم کار دو کړي بیا امریکنیان مسلمانان کړي پېښور تم راغلي هغې تقریر زه خو حیران شوم زما عزیزانو عرض مې داو چې خدای ته وګورئ شان و شوکت ټیک کوي بزرګي منلو ته یوازې د نجات باعث نه وي که زه دا ووایم دې خوا وګورئ زه کله کله ادیرو ته ځم زیارتونو ته هم ځم دا ټول ملیان ځي ته خو زمونږ یو ملګری وښایه چې هغې چې څوک چنګ چنګ کوي هغې زه پوهېږم تاسو پوه شوئ عام دلته یو ډله اوس را پیدا شوې ده امام صاحب هم مشرک و امام شافعي هم مشرک و امام مالک هم مشرک و امام حنبل هم مشرک و دا مسلمانان لګیا دي ځایونه جوړئ حکومت ته وایم چې د 5 کالو ټیکه خو دې بیا واغسته او قوم 99% ووٹ در کو کامیاب شوی مبارک شه د دین چغې موهې د دین چغې موهې او په دې ملک کې وګوره کته وای چې د شورا منبران مولیان به راته وګوري نو پاغوی د غړو خورواګانو داسې خېټې پړسولې دي چې هغې نه څه کار نه کېږي اوګې مولا کار کولی شي کم مولا چې سرب خو زمې ما
خو چې په دولت سرب شو والله که په دا یخنۍ کې تاسو ته تقریر تاسو پوه شئ اینه تمه مه کوه حکومت ته پکار دي زما دې خبرو سره تعلق ما ته د پاکستان ځمکه پکار ده او بیا راشي صاحب معشوقې ته وایي تاسو ویږي هغه زب بیړه د غر کا شزما आवाज ستړی شو مرای مې وشلې د پچغو والو او تسترګې در باندې پړسېدلې دي نو اوس راغیله د معشوقې پړه کې به د کم یو عاشق می نه تا خو تاسو وایي لګا چې کوم ورته ها جی ها نو مالزه دا نه ویم چې چر سدي یا سدي او د معشوقې आवाज چوشي نو په چرسي سترغلي پړسېدلې او داسې چټک معشوقې ته اټینشن ودرېدې نشي نو دی وجنه نه د معشوقې आवाज مال حي على الصلاه حي على الفلاح دا د معشوقې आवाज سار پاسې دی شي نه ماسختن وین بس هغه کسان دي اوسم شتا داګيري پریخي دي په تبلیغونو کې ثابت کال لګو قران وی ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن د تبلیغ طریقه زده کړه دا مو د طالبانو تخپل مرګرو ته وایم چې دا مو یو سړی ستامخ کې غلط کار کوي مشرک کل قبر ته چرته لاس مشرک که چرته الوا پلیټ مشرک په چالي پوي کا دا یو لسمه زمون په خبر کې ډیری کی په چالي اته الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت تپوس ته وشو چې دا یو لسمه څنګه دا یو لسمه خډر خشه څنګه جی و شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه چې د وطن لاړو علم پسې یو لس کاله پس چې وطن تراغه نو په کلی کې د اسلام بیړۍ ډوبه شوی نو د یو لس کالو ډوبه بیړۍ د په علمي قوت بیا راوستا بیړۍ وی اصلي دا ما په خبره پوه اوس یو لسمه نه مني دولسمه نه مني زکات بنه کوي یو لسمه مونږ ولې نه منو ډېر خشه دولسمه منو ورپسې دیار لسمه منو تراشه لک چل زک هر خیرات مړی پسې وغیرہ تو دعا چل زک یا الله د دې روټه د دې اوبو د دې وریجو د دې کیر د دې الوا خدا استا په نامه پاروا د رسول الله بنوي تاسو دعا چل زک اوس خدا کا یا الله ما بخي الله زما مور بلار بخي لکه د ګوګشتو زویا په خبره نه پويږي خورشه دا څه وې ته خدای پاک باندې حکم کې الله ما بخي الله دا شو یا الله نه تبدل څه وې اے پروردگار په ما دی وړاندې ډېرې مهرباني کړې دي خدای ما سره ډېر احسانات دي خدای ما باندې ډېر کرم نوازې کړې دي اے الله اوسم درته یو درخواست کوم خو چې رد نه کی بلکې قبول کا دعا ودا سي بیا په دې پويږي چې د دعا مانځه پټیم کې سړی قبله ته نه مخکړې مونږ کیږي د دعام قبله ده چې د دعا په وخت کې دغه قبله ته نه مخکړې دعا نه قبلي قبله پیژنې ته چپ شه ته ما پسې جمعې منځونه کې ما درته خودلې ده کنه کینا ماما کینا صادر والا قبله او پیژنې دعا په ټیم کې باغ قبله ته بیا ګوره د دعا آداب زده قرآن کې راځي اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم اکم بدعائک رب شقیا. ذکریا علیہ السلام دعا کوي د دین د خدمت د پاره زوی غواړي، نو دعا څنګه کوي؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. دعا خدای ته وکړه خو پټا پټا. څنګه پټا پټا. دعا عبادت ته، او عبادت متعلق قران وی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. پټا پټا سوئی اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اے الله اډو کی مزاړش سپینګریش سر می سپینش، خدایا لرزرا باندې لګیدل. ولم اکم بدعائک رب شقیا. خدا ما چې کله تا ته دعا کړې ده نو زه دې نا امیده کړی نه یم. اوس هم یو درخواست درته کوم چې رد نه کې بلکې قبول کا. د دعا چل زده کړه. اسی خو ډېر کړتوان یې خبرم درځي، سیاستدانان هم یې داسې چې کېنی نه ریګن ورته وی چې ګورو با ابل په نه هغه چرنینکو ورته وی ابل په نه یارا صدر صاحب ورته داسې ناس په کوم ځای کې خدای دې اورکا په دونیمو فوټو دکانګي کې ناس ته او خبرې د امریکای او د ریګن کې. نو دنیا کې خودوم را ټاپ ته رسیدلی چې د ریګن او د چرنینکو فیصله چې دی په قصخانه کې کوي، او په دین کې امدا عقل دی چې د دعا چل نه درځي. په خبره پوهیږئ په باب د دنیا کې څومره وخیار یې، او په باب د دین کې د دعا قبله نه د پیژندلې تر سره د دعا چل نه درځي. خدای ته د درخواست کولو چل نه چل لک سوچ ورته وکي. والله چې زده سرکاري او افسر ته تورشي کډیر لوی دغه می خدا خو به چې السلام علیکم تاسو خو به وای کنه شي السلام علیکم بیا ور تخلیل لګا جی دا زما صدا او ها او بیا دفتر هغه چشمه داسې چل کړي ها داسې ته جهاد درخواست ها جی درخواست مې درته داسې وای کنه. اوس خدای پاک تاسو دی یو بابونه هم کمزورې غني. بابونه تانه لا چې ورشي خان سلام علیکم وعلیکم خیر شاه جی آقا ها دا څه کوي. نو خدای پاک د دین هم درته کمزورې ښکاري چې دا چل کې یا الله یا الله او بیا دې معتبر ول چې مړی له دواله ورشي تا سرب چي دي دا د پندو د ګجرانو سنداګان دي چې ورشي ورته تبه ورته چې خان دعا وکړو خدای پاک ناغه داسې کوي کنه کوي تا ورته خلم چنګه کا ځان دیم جړاغونه ک چې مورې بڑا یا پلار مړ دې کنه خان دعا وکړو الله دې نور خیر کیا او ها نو خدایم په خړ سیلاب یوړې ک دلاډ دعا له مو ورځي. تاسو پوه شئ دا زمون د ملک مزاج دی. عزیزانو عرض داو چې اولیاء ډېر لوی خلک ډېر لوی خلک که یو سړی دا وایي چې زه د خدای مجلس کې کېناسته غواړم نو د اولیاء او د نیکانو مجلس کې دی کینی دا بینی د خدای مجلس. په دې خبره پوهیږئ خو ګوره ولی د جیبونو ګن کپان نه په دې خبره پوهیږئ ولی په دې صوبه سرحد کې د غرغشتو مولانا صاحب زما د لیدو خبره د افریقې سیټان نن نشل کاله مخکې راله
زه ورسره تللی وم 50,000 روپۍ ولا وی صاحب دا مې هدیه راوړې ده. مال غرغشتو مولانا صاحب ورته ووی چې ما د کور شملې او روټۍ تاسو وخوړه که دا پیسې درنوالم پیغمبر چې د ملمه قدر کول ویلي دي هغه سنت به ادا نشي والله کوي 50,000 روپۍ ورته واپس. زه ورسره لا اله الا محمد رسول الله چې زه ورسره نن نه 20 کاله مخکې واوره ولی او بزرگ داغه خصوصي شاگرد د غلجو میا صاحب چې چاته داغه په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکي ور کړ په ژوند. تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې اولیاء ډېر لوی خلک ولی هغه ته نه وای چې کار شیطان میں کند نامشولی گرولی این استلانت برولی. کار د شیطان کوي او ځان ته ولی او خسړې مونږ سره هغه ورځ بټیربازي ونیو پولیس مړزان دی او غوبل دی او غوېمه ده پولیس پر هغه ټول مړزان والے بو. زه خبر شوم مال سم کار کړي یو راغه ماته وی جی یو پکې د لوی ځوان وسه اندازو نو ما ټلیفون کولو پرانه پاتې شو چې ورته ټلیفون وکم چې دا د لوی ځوان وسه خو چې بالکل پرې نه دي د لوی ځوان وسه دي په دواړو لاسو کې مړزانی نوم بهم زه خپې سپم. زمونږ په دې پیښور کې به په خوا دې ښځو له بیټک ورکولو پیژنه پیریان به کول ورته ښځو دوپړای باجې به راوغوښت نو ښځو به ورته پیریان کو لپټې به ور رنگ کې ول به نډه نکل جاون سبس پری آندی پਈਏ دا بیٹک به ورکول. دیکھو وګورئ نو بار جمعات نظر اوته ما یو سړی ناشته او کور کې بیٹک شروع دی دبلې غږیږي او خزه ورته پیریان کې ویخته پرانیستی دی او نو یو ماشوم رامنډه کړه پلار ته وای چې پیو جی ساډه کار تماشین دبلے وجدن تے میری ماں پہ نچتی ہے وہ سماشما واگے نو سارے ملک تماشین دبلے وجدن تے اسی پہ نچنے سمجھ آئی نا ٹکا یاد کئی معصومی میں پیو جی ساڑے کار تماشین دبلے وجدن تے میری ماں پہ نچتی ہے. تاسو خیال راغی عرض دا خبرې پرې دی تاسو دینه بعد به څه پوهیږئ دینه بعد یو خړ سیلاب پکار دی چې زمخ کې مو تاسو را پسې یو غړپ په دې سمندر کې مرو ورځي چې تر اوسه پوه نه شوي دینه بعد نه پوهیږئ قسم په خدای کا پوه شئ کوم شی چې ته په ټپړون دی ته یو شی وینې نو د هغې تپوس مانه ولې کې تړون دی مانه د هغه شي تپوس کوه په کوم شي ته نه پوهېږې په دې ته نه پوهېږې چې ولي څه ته وایي دا تپوس مانه کوه اولیاء څه ته وایي دا تپوس زه درته اوس وایم عزیزان اوس افسوس دا کوم چې دا ټکی به تاسو ته یاد نشي قرآن کې راځي الا حرف تنبیه ده څه شی ده حرف تنبیه الا معنا اگاشا ان اولیاء الله
په تحقیق سره اولیاء جمع د ولی ده، دوستان د خدای چې دي لا خوف علیهم، لا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن. اوس لا خوفن کې دا لام کم لام دے، دا کم لام دے. لام په سلور قسمه دے عربی کې، لګټ رہی خو کوي دا چټی لیکي چې لا خوفن دې کې دا لام کم لام دے، یو لا نفی دے، یو لا نهی دے، یو لا مشابه بلیسه دے، یو لا نفی جنس دے. نو لا خوفن کے اللہ وی پاولیاؤ با خوف نہیں، نو دلتا دا لام چکم دے دا کم لام دے. آیا لا نفی جنس دے، لا نهی دے، لا نفی دے، یا لا مشابه بلیسه دے؟ ما په خبرو پوهیږئ دا لام کم لام دے. پنجاب کې میں تقریر کولو، ما نمخ کی ولاړو وچے جڑے بے شرم مولوی نے فلاں صاحب جب مر گئے قبر وچوں نے ملائکہ نو پھڑیا تے فرشتیاں دے گریبان وچ ہاتھ پایا اور فرشتے نو کہن لگے کہ او بے شرمو تسی کس نو پوچھن آ گئے ہو؟ ملائکو تے وی چې او بے شرمو د چا تپوس تراله. زناستم پسې زمان نمبر را چې زمان نمبر راغی نو ما وی چې حضرت ډېر ښه تقریر وکړو ماشاء الله. ها 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 او الا ان اولیاء الله لا خوفن کې پدې یو لام زپوي نشم چې لا خوفن کې دا لام کم لام دی. او قیدا ټری یو خبره می کړی و دنیا پیوچون کې دا چې ابراهیم علی السلام چې قربانی کړي و غوخه چاو خوري، دنیا پیوچون کې دا نو اخر ورته یو پاکوړي کې ویل ویلا بيدګر مولا خوړي. خدای ول د بنیاد او باسه پدا مسله کولو چې ملک په مخ راغسته. ها لا خوفن کې الحمدلله دا وراثت الله علماء دیوبند تور کړي دي. پلا خوفن کې دا وراثت د علماء دیوبند دی چې لا خوفن چې کوم قران کې راغله دی دا لام کم لام. تاسو خیال راغی عزیزان دا لا نفی جنس نه دی. پدې دا طالبان او دا علما پوي ځکه چې لا خوفن کې د لا نفی جنس مدخول چه دی هغه داسې نه. اوس هغه ترکیبونه درته نه کوم، خو لا نفی جنس نه دی عزیزانو. لا خوف دا معنا خوف بیا په دوه قسمه دی، یو خوف من الله دی او یو خوف طبعی دی. الله دلته لا نفی جنس زکه او نه وي چې د جنس خوف نه په قیامت کې ایس دنیا په امن کې نه. جنس خوف طبعی خوف دینا با انبیاء په امن کې نه په قیامت کې. ما په خبرو پوهیږئ آدم علیہ السلام ته د مسلم لوی روایت ته آدم علیہ السلام ته ټول اولاد راشي چې راشه ته د ټولو بنی آدم او پلاره خدای ته وایي چې حساب شروع شي بیړم تباہ شو.
په درېدو هلاک شو ځکه چې د قیامت یوه ورځ به 50,000 کاله الله وی کان مقداره 50,000 سنه د قیامت د ورځې مقدار به 50,000 کاله او د قیامت د ورځې انداز 50,000 کاله داغه یوه ورځ به د دې دنیا 50,000 ورځې عمرې یوه میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمرې او یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمرې دا به یوه ورځ دنیا به حیران ولاړی چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته وایي چې ما په جنت کې د غنم دانه چې خوړلې وه رازر چو یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور ہے هغه د غنم د دانې واقعه چې دا زدا جرأت نشم کولی چې دې وخت کې د خدای مخې لا ورشم آدم علیہ السلام به انکار وکړي نوح علیہ السلام به انکار وکړي ابراہیم علیہ السلام به انکار وکړي موسی او عیسی علیهم السلام به انکار وکړي آخر الامر با دنیا ټول راشي جناب محمد رسول الله عرض داو چې طبعی خوف نه با په قیامت کې څوک په امن کې نه الا ان اولیاء الله دامانا چې خوف من الله بنی په اولیاء باندې اما طبعی خوف چې ده هغه نه به اولیاء په امن کې تاسو خیال راغی طبعی خوف په قیامت کې په هر چا تاری پیغمبر خپل لور تویلیو یا فاطمه سلیمی ما شئته اے فاطمه د دنیا کار دی کوي ما ته وایا خدان ساتا که په قیامت کې قران رونی وي نو زبر اخلاصول نشي پیغمبر لور ته وي تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو عرض می داو چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا عمر ولی نه پیدا ده او نه به پیدا شي خو زبا اعلی خلاصېږم چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لار روان شو ما په خبرو پوهېږم عبادت او خدای ته د تلو لار ضروری نه وي نو رسول الله موږ څه د پاره کوي پیغمبر ته د موږ ضرورت ولی کول یا رسول الله تا ته خار څه معاف دي هغه فلا کون عبدا شکورا زه د خدای بنده او شاکر جوړ نشم تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو شریعت قانون خلاف ورزی کولو والا با نخلاص قانون بیا د پیغمبر د پاره او د یو ادنا انسان د پاره یو برابر ٹھیک ده پیغمبر وګوره روزه خورلې ده حج نه انکار کړی دی زکات مونږ ټول په خپل کړی دي بیا په نور خلکو فرض کړی دا به کوي نو الله پاک دې مونږ ته د نیکانو هم نشینی نصیب